بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موتوا قبل أن تموتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. چزاری دل بد قرآن حق کسان سشو خدای و رسول چومین حقنی کان سشو. دران دران چی پجرگو کی خکاری دل گلونا هاغ دورانی سمون کی مشران سشو. چد چڑی لاندی پلار تویل پروا مکوا د اسماعیل پشان منن کی د فرمان سشو. ان الله وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب القدر حضرات معزز مشران و سامعین او بالخصوص زمونږه د دې حجرې سمرا مشران چې دي او بیا د دې اجي صاحب سره په دې غم د والدې صاحبہ کې شریک چې سمره خپلوان رشتہ داران دوستان سمره چې راغلي نو الله رب العزت دې زمونږه د استاسو د غلګه ناستا او د لګ بیان دی الله زمونږه د دې والدې صاحبې د روح د پاره د خوشحالي ذریعہ وګرځي. ورونو دنیا کې دا ژوند دا سے تیرے دل پکار دی. حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ و فرمائل وہی دنیا ته چې ار ماشوم راضی نو دا جاړي او خلق خان دی اسمان ته ډزې کوي خوشحالي نه کوي او چې کله دنیا نه لاړ شي نو خلق ورپسې جاړي. نو دنیا کې داسې ژوند کې رول پکار دی چې خلق دی ارمانو کی خلق دی خطز کې رو کی خلق دی خا ذکرو کی. عزیزانو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل طریقہ د ژوند تیرولو زمونږ د پاره لوی مثال دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورتراغه او ورتوی فداک ابي و امي یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دی مسجد کی زما استاذنا و استاذ العلماء شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده هغه مبارک دلته بیان کړي. مال په دې منبر باندې کې ناستل مناسب ندي ځکه دا زما د شیخ د ناس ته د بیان زید مونږ دی الله د بی ادبی نه وساتي. بی ادبی خراب سیز دی بی ادبی سره ایمان زی خو به هر حال د خپل شیخ داغه د روح د خوشاله ولود لپاره چې دا روح بم خوشاله شي ځکه د خپل استاد په غدای باندې سړی د خیر ذکر کوي دا غي روح هم خوشاليږي ان شاء الله.
او زما استادان ټول بزرگان او اولیاء ټول جنت کې دي الحمدلله. شیخ رحمت الله علیه په جنت کې دی، ډېر لوی علما او اکابر خوب کې لیدل. نو عزیزانو د تاسو او زمونږه دا صحبت چې جوړ دی نو دا په دې مناسبت جوړ دی چې زمونږه د امور ډېره مؤمنه مور او الله رب العالمین دې مغفرت فرمایي. دا علما سره تاسو اسره دي خلقو خبره اوري ويرا علما سره کې احسانو کې نو دنه هېریږي نه، او یقینا عالم د نبی وارث دی او د نبی وارث احسانات نه هېري، د نبی وارث احسانات نه هېري. ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حنین نه د حنین د قبیله او د طائف بنو ثقیف او د دې ټولو قبیلونو خلق راوستل، نو پدې کې په سونو سړی او په سونو داغوی اسیران د نبی علیہ السلام لاس لاندې راغلل او ورسره داغوی ګډي او بيزي تقریبا 4000 پورې دنه زه ته کم دا ګډي او بيزي راغلي، دومره مالی غنیمت راغی. خو دې کې خبره درته کوم عزیزان، احسان به نه هېرو، احسان به نه هېرو، کدا د نکوم راولي نه د درې والا د غرونو زه احسان منم، دا درې غرونه نه دي، قسم دې د ټولو زه احسانات منم. دیو جن ننم بر چت باندې انجنیر صاحب را سره ولاړو، بر چت باندې مې خبره مخامخ ناشته، یو چا مدرسه د دعا تر اغلب مدرسې له تقریبا 420 شیشې راوړل، د جمعه ته بوسو غم دریوال ځان نه خي ذات نو پیمانی وای چې د داسې دریوال د غم نه خبر شم ځان باندې ور رسوم، خلق پختو ورځي او زما چې کوم د پسینو باندې ورکشي کوم داسې د دې صاحب د دې مور زمونږه عمره نه حج نه راغلی و او سیبا نو الته یو جانماز اغسته ډېر قیمتي جانماز اغسته، نو نورشیر اجي صاحب ته ویل بچی دا جانماز مولوی صاحب ته یو ورته وای چې په دې باندې مونږ کې د جمعې د ورځې اوس پورې هغه جانماز باندې موږ د جمعې مونږ کو بیګاډی را مبارک اشپوا ما طالبان ټول لا جمع کړلو د دې شب برات فضیلت او مقام می ورته بیان. نن الحمدلله زموږ د مدرسې ټول طالبان روزه الحمدلله څومره طالبان چې ټول روزه و خدای لاک لاک شکرونه. نو ما یو خبره وکړه مالی رونو موږ او تاسو بزو الله گواه دې په دې منبر باندې می شیخ ناسته کړي مالی رونو طالبانو بیګا ته هغه میندله دعا وکړي چې چا ستاسو دې مدرسې ته د رحم په نظر کتلې دي تعاون خو پرې ده، هغه مرګورو له دعا وکړي چې کوم مرګورو موږ سره تعاون کړي. نو عزیزانو موږ په دې خاطر نه راغلي د اجي صاحب د مور دا زموږ د مدرسې د طالبانو مور والحمدلله، او موږ دا فخر ګڼو چې الحمدلله مدرسې کې داغي چې کوم ازمکه اغستلې و سو مرلیز مکه اغستې و ان شاء الله اوس ورته ثواب ورسیږي قبر ته. د لاس ګوتما هغه د مدرسې طالبانو توقف کړه، موږ په دې وجه الحمدلله مدرسې کې مرته ختمونه وشو، به به مرته دعاګانې غواړو. ورونو د نبی علیہ السلام یو صحابي له سعد نامه ده، سنامه ده جواب راکړي سعد رضی الله تعالی عنہ دی راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داس الله سوا چو ورته وی ساده ولی جاړې ورته وی د الله حبیبا ما ته مور ګرانوا زبچ کور تلاړم نو زما د مور لاسونه به الله تبرشو چې بار بار اوتلما بے بے لاسونه بر نیولیو اے د الله حبیبا د مور نه محروم شوما. مور دی لوی دولت ته، پلار دی لوی دولت ته. عزیزانو چې د چا مور او پلار ژوند دی وي تاسو ته دا خبره کومه سردار کونین فرمایي چې څوک د پلار مخته وګوري چې دا زما پلار دی، څوک د مور مخته وګوري چې دا زما مور ده، د یو حج ثواب د 12 عمرو ثواب الله ورته عمل نامه کې لیکي. په ایمان یو حج باندې څومره خرچه کی اوس کال 5,09,000 ده. موږ ته الحمدلله چا کړی دا الله دې قبول او منظور کړي. موږ له پته ځکه لګی چې داخله بل څوک کوي خو چې دا خپل بندل یو سي او ورته کې دې پټول باندې او به هغه په ګوته تیرې به سره د حج پته لګي. عزیزانو حج اوس وخت 5 लाख نه داخله خو بره ده پرایوټ داخله او بیا چې تاسو زه راځي نو کم از کم 3 نورم لګي ځکه تاسو روایت سیوا دي. ها
نو تقریبا 9 लाख نه برابر استا خرچه په حج کیږي. او اے عزیزانو کور تراله مور مخامخ ناستا پلار مخامخ ناسته مور ته وګورا درې ځلې دا کلمه وایا سبحان الله بیا ورته وګورا بیا وایا سبحان الله بیا ورته وګورا وایا سبحان الله. عزیزانو ولی به مور پسې سړی نه جاړي مور چې پس مور پسې جاړي نه پلار پسې نه جاړي د جړا خو بل څوک شته دی نه دی مور تا ته 2 کاله الله رب العالمین ته جړلو ګرمې اوبه به په ځان باندې یخې اوبه به په ځان حرامولې ویل اسې نه چې د بچي سینه خرابه نه شي یخې اوبه به یې نسکلې لسی به یې نسکله مستی به نه خوړلې ویل اسې نه چې زما بچي له تکلیف ونه رسېږي نو مور پسې چې نه جاړې چا پسې به جاړې ساده ورته وی یا رسول الله مور پسې جړا راځي زما دې پر رب ذوالجلال قسم وي چې ټوله دنیا رانه تلې وې اے د الله حبیبا خفه به نه وې خو چې مور رانه لاړله اے د الله حبیبا د دنیا د ژوند د خوند نه محرومه شلومه ورته وی اے ساده مور در باندې ګرانه ده او یا رسول الله مور را باندې ګرانه ده ورته وی ساده یو طریقه درته نه ښه وی ډېره ښه دی د الله حبیبه و یو کویه وباسه او په هغې باندې د مور نوم کېده نو په هغې باندې نوم کېښودو کویه وویستلو او په هغې نوم کېښودو بیر ام سعد رضی الله تعالی عنها. عزیزانو د مور دپاره که چېرته ایصال ثواب نو پیغمبر علیه السلام ورته ولې وی نو وروڼو ګورئ لومبۍ صدقه د مور پسې کوئ لومبۍ صدقه د پلار پسې کوئ مور او پلار احسانات ډیر سیواوي زما شب قدر کې بیانونه 3 جلسې مې وي او قسم دې چې رالم او سار دې اجي صاحبانو د سترګې مې وکتلې کنه هر یو جړل ما ویل یاره خدایا وسره بیګا ته کینم لګ به زړه خوشاله شي چې مور خو درنه لاړه اوس د پلار عزت وکوي او ان شاء الله هغه مور مړوي هغه پلار مړوي چې رسوتنا صفات نه دینه خو الحمدلله لوی مدرسه پاتې د ټول وای الحمدلله قسم په خدای دې مور ترکارې یو ځلې پخ کړې ویل زه مدرسې استادانو ته وراکینو ته روټي برابرو دا ځامن ټول رالو سیب او د گاډی نه دا دې زمون کور د دننه شو الله دې مغفور او مرحوم وګرځي او دې بچو سیب دا ترکارې نه د گاډی نه راخته کولې تقریبا په ورځ باندې کم از کم ډیرو کسانو طاقت او عام برابر شو وې د دې مور ارمان دا چې طالبانو دي استادانو ته زلګ روټي نو هغه مور مړوي چې شاته د دعا زین وي هغه پلار مړوي چې شاته د دعا زین وي هغه مور نه مړه هغه پلار نه مړ چې هغه ځان ته رسو د دعا زې پرې خودلې ما وې ته موبایل کوم مال شب قدر والا ته مالرونو زما روحانی مور مړه دا معنا د مدرسې مور دا او زه بیګا ته زم الته سو خبري ایصال ثواب د پاره کوم چې الله د مور روح ور باندې خوشاله کی او دا و اجازه نه څنګه مولایانو سره بس هغه ځان ته چاندا ماندا وختلا اور به زمون ته پوسونو کو نه عزیزانو مونږ به ان شاء الله هر مؤمن ته او اے شاولی الله رحمت الله علیه لوی سره تیر شوی هغه فرمای وي پورز د قیامت باندې با عالم ولاړی په اعراب غونډي باندې او الله جل جلاله بو تو فرمای اے زما بندا څنګه ولاړی وي بیا الله ما سره سمرګرو لاس ملاو کړي استاد رضا د پاره او جهنم ته روان دي یا الله ما سره لاس استاد رضا د پاره ملاو کړي خدای دا جنت ته بوزا او یو لوی جماعت به جنت ته روان کی او یو به یو بل ته چې دا څوک دی د سره موږ څه احسان کړي وای دا عالمو چې د خدای د رضا د پاره وسره لاس ملاو کړو نو عزیزانو موږ او تاسو باندې یو بل سره تعلق د چا د رضا د پاره ساتو بس نور رشتي ختم دي زوی بدر نه قبر نه را روان شي زوی بدر نه قبر نه یو ځکه به جنازه وکړه او ډیر خپل مال دولت ورته ګټلې دي نو ځکه نالم بیا باغ بچی ډیر خپش تقریبا په کروڑونو باندې مال ورته پات شو ما جنازه وکړه او موږ له مدرسې له 2 مرلیزمه کاغذ ته و 2 مرلیزمه کې مدرسې ته کاغذ ته و منګه یو جریب شپږ مرلیزمه کاغذ ته و دغه دې مرګورو چاندا چوله اره او بس ما کاغذ ته نو ما بیان کول
تاسو په خدای باور کې زی ستار شم قبر ته ما سره چې کوم مرګري تی هغه هم را سره ودرېد نو چې را روانو هغه بچي زمانه ډېر مخکې راووتل سیبا هسې ما سوچ کولو مال یا الله دا څنګه خلق دی لږ خو قبر ته سړی کیني عثمان ذی رضی الله عنه به چې قبر نه فارغ شو بیا به قبر ته کېناستو او دا مبارکه ډکه ګیره به دا په اوښکو باندې لمده شوه نورو د مویندو قبر ته ځئ د پلارانو قبرونو ته ځئ عام قبرستان ته ځئ ستا شب برات مبارکه شپه وه بېګاله م عبادت وکوئ خو پروش به ډېره مبارکه وه پروش به چې تېره شوه ډېره مبارکه وه الله دې زمونږ او ستاسې اعمال قبول کړي سبم کړي خدای خو بهرحال زمونږ به څه عمل وي خو الله مو دا عادت په عبادت قبول کړي عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څلور شپې دي چې الله ته ډېرې مکرمې دي صحابه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه شپه ده وایي یو هغې نه د عرفې شپه ده او دوه د اخترونو شپې دي وړوکې اختر او غټ اختر او درېیمه څلورمه د شعبان شپه ده 15 د شعبان دا ډېره مبارکه شپه ده ښه طارق جمیل صاحب خو پکې عجیبه خبره دام لیکلې ده هغه فرمایي په خپل کتاب کې چې کوم انسان خپل رب باندې ځان په شب برات 15 باندې اون بخي دا ډېر بدبخته انسان دی ځکه چې نبی علیہ السلام د خپل بسترې نه پاسېدو عائشه رضی الله عنها فرمایي ما ته یو کس आवाज وکړ چې نبی علیہ السلام څه شو ما ویل نبی علیہ السلام خو نشته زرا اوتلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار په سجده باندې پروت ما تپوس کو اے د الله حبیبا ما توي اے حمیرا تا تفتدا نن الله رب العالمین د بنو کلیب قبیلی د ګډو او درمو پشا باندې چې څومره وړي ولاړې دي الله نن دومره امتیان زما وبخل فرمایي ټوله مدینه منوره کې د دې قبیلې نه سوا ګډې د چا نه وي سوا بزي د چا نه وي دینه معلومیږي دا چې الله رب العالمین په دې شپه بخنه فرمایي او الله د دې مور په دې شپه انتقال فرمایي بختور خلق داسي وي الله دې زمونږ انتقال په داسې شپه باندې وفرمایي عرفې شپه د اختر شپه او دا زما درې نکونه د خدای شان دی یو نیکه مې د عرفې په شپه بل مې د عرفې په شپه او بل مې د غټ اختر په شپه باندې وفات شوی د خدای شان دی حضرت شیخ رحمت الله علیه ویل دا بختور خوش قسمت دی چې د چا مور او پلار په دې شپو باندې لاړ شي نو دا خوش قسمت خلقي نو موږ او تاسو له پکار دا دی چې د خپل والدینو احترام وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو صحابي ورته راغی و یا رسول الله کار مې نه چلیږي غربت مې دی او غریبی مې داسې ده چې په سر راته بالکل داسې یو هاي ناتارې جوړ کړي نبی علیہ السلام د مور دې ژوندۍ ده وای آو وای مور باندې ځان مالدار کا الله دې مالدار کی مور داسې او دولت ته غریب په دعا باندې مالدار کیږي الله جل جلاله بني اسرائیل کې یو زنانه هغه ډېره زیاته عابده وه ډېره تقواداره زنانه وه انتهایی بزرګه وه خو د غربت ور باندې داسې لتاړو بالکل دا وی کله کله امتحانات راځي الله دې موږ او تاسو د ژوند په ټولو امتحاناتو کامیاب کړي غربت هم چې صبر سره وی کامیابی ده او مالداری چې صبر سره وی کامیابی ده ها الله دې په هر حال کې صابرینو کراوري یره هغه زنانه ده بني اسرائیل ډېره تقواداره وه خاوند دې وفات شو یو زوی پاتې شو زوی پاتې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما ورور موسی علیہ السلام تراغ ورته وی اے د بني اسرائیل پیغمبر زما خاون وفات زما خاون لاړلو ما ته یو داسې عمل وخایا چې رب العالمین زما خاون ته بخنه نصیب کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي اے زما کلیما دی خزته وایا چې خپل خاون باندې زر کرتی درود شریف زما په اخیری پیغمبر باندې وایا زر کرتی ور باندې درود شریف وایا او ثواب دې د خاون روح ته وبخا زبستا خاون بخما نو درود شریف په خپل میندو پلارانو پسې وو بل وره د غربت حالات غربت ختميږي نه زوی ورته راغی مورې پلار مم په دې غربت کې وخت تیر کو زبلار شم سفر باندې مزدوری وکوما ورته وې اے بچړیا ته مزدوری پس روانېږي
په کومه شپه چې د ستا د پلار جنازه لاړله ما ته الله رب العالمین خپو کې درد پیدا کړو و بچیا زما خپې کې منډل غواړي و بچیا زه به وړې تراشما زه به تا ته څه انتظام برابروما خو ای بچیا زما خدمت کوه آغا نوجوان وی ما د مور خدمت شروع کړلو درې ورځې مونږ باندې ناره راغلله زه موسی علیه السلام ته لاړم اے د الله نبی اے د الله پیغمبره زه د مور خدمت ته ایثار شما او کسنان نفقه او مزدوری وکما موسی علیه السلام ویل چې د مور خدمت کوا دا د مزدوری نه بهتر دی دا د مزدوری نه بهتر دی موسی علیه السلام ورته وفرمایل خلق منلو والا خلق خبره اومنلا خدمت د مور شروع کو سیبا سمو د بعد مور وفات شو الله جل جلاله د بنی اسرائیل په دغه دور کې یو مالدار ترین انسان موسی علیہ السلام ته راضی اے دا اللہ نبی زما د لور نکاح آدم علیہ السلام می بیگا خوب کې لیدل ما ته وای چې اے لار شو موسی علیہ السلام ته وایا چې پلان کې تجار ته وایا چې تخپل لور د پلان کې کونډې زوی ته ورکا موسی علیہ السلام ته ټوله جرګه راغله د هغه طرف نم راغله الک راو غوښتو الک چیرته دی وای د مور قبر ته ناشته وای زره را وغاړی الک راغه ورته وای اے د خدای بندا مبارک دشه د مور په خدمت کې درته د یو خولي سړی مالدارا او د هغه د مال او دولت سره د نور مبارک شه وای دغه وخت کې د دې خزي سره 3.5 زره ګډي او بيزي په مہر کې پلار راولې غلي الانکه مہر په خاون باندې لیکن دا د مور خدمتو چې الله وردم ورکو الله مالدارم کو او الله جل جلاله دا غلګ ورځو خدمت سلا دنیا کې ور نصیب کړه هغه نوجوان جړل موسی علیہ السلام ورته ولې جاړي د خدای بندا وای جاړم پدې چې اسنه چې د مور د خدمت سلا راته دنیا کې نه ملاو شوی موسی علیہ السلام ول رب سوي موسی علیہ السلام ورته وی رب فرمای چې د مور په خدمت باندې د پلار په خدمت باندې دنیا کې سلا ورکوم او آخرت کې ورکوم د مور او پلار خدمت پکو ان شاء الله والدین به نه خپکو مور او پلار به نه خپکو او دا یاد ساتئ زدا تحدیث بالنعمت زما چې څومره دوستان دي الحمدلله ټول د خپل والدینو د میندو قدر کوي عزت کوي پلار تم دا پکار دي چې د زوی سره ونه دردي ځکه بعض خبرو کې والدینو باندې حقوق راځي هغه دا چې د خپل بچي حق اوساتي ما ته برغه مسله راغلی و یو الک پسترګو داسې اوخ کې رواني او چړلیا ما د مولوی صاحب شرعي غوښتنه مې ده خو پلار مې نه مني وای داسې نو خسېبا کوشش دا پکار دی چې د زامنو هغه خبره منل پکاري ځکه دام نفس لري اختیار لري او چې بچي ته د بچي خبره یو اومني دا بچي بس اصل خبرې مني نو مور او پلار لدا پکار دي چې بچو باندې شفقت کوي او بچیانو لدا پکار دي چې د مور او پلار عزت کوي موسی علیہ السلام بروانو د رب العالمین راستا موسی علیہ السلام چې کله تلو نو الله جل جلاله ورته فرشتي راولې غلې رب فرمای راځه بل ور شراغ موسی علیہ السلام ته الله وی اے کلمه لک په اختیار باندې قدم پورته کوا ربا مخکې دا आवाज نو نن دا आवाज ملو شو وی مخکې بس تا د مور دعا را روانه وا اوس ته مور وفات شو نو اوس با په احتیاط قدم دی نو تاسو لم دا پکار دی نور شیرجی صاحب ټولو ته چې په احتیاط قدم پورته کو مور چې لار شي دا ګوره د دعا لوی ثمره ده کعبه ته په کتو باندې شل نه کوي ملاويږي سونه کوي ملاويږي عالم ته په کتو باندې او یا زر نه کوي ملاويږي اوه مور ته په کتو باندې او پلار ته په کتو باندې یو حج او دولس عمر ثواب ملاويږي او سليمان عليه السلام خلا بل خبره کړه سليمان عليه السلام وای چې چا مور او پلار ته ولیدل چې دا زما مور او پلار دی وی الله جل جلاله وی چې ما ته حیا راځي چې د دې بنده په عمل نامه کې ګناه پرېدم د دې نه بعد به د مور او پلار عزت کو ان شاء الله د دې بیان مقصد دا دی چې الله ثواب د ادي روح ته ورسي او موږ او تاسو ته په الله د سفر د عمل اسانه کی نو زمونږ مقصد تاسو سره رونو دا خبره بیا موري دا بیان دنیا اوري زما چې چا سره تعلق وي صرف په دې خاطر ساتم چې یا الله چې زما د وجه نه دل خیر خبره ورسیږي دنیا ار سره ځان سره سنبال کی الحمدلله مدرسې ته زو جلسې ته زو
بیانو کو دعا ورته وغواړو صادر ته پوګر اواچو تر روان شو دا مو ایمان دی چې په دین باندې پیسې ناخلو او نه د تجارت کار ګرځو عزیزانو الحمدلله نن متاثر سره د دې مظاهره وکړه سمره التلا اوتلا یو چا 200 بوري سیمټ راوړل چا چې کوم دی تقریبا شل شیشې راوړلې ور سره سباره نور سامان را روان دي نورونو زمونږ د دیوبند علماو یو عجیبه دستور هغه دی چې مونږه د دعوت کار کوو کوم د علم درس او تدریس کار کوو کوم د جهاد کار کوو موږ د زمونږ مشایخ دا طریقه خو درې ده چې د مخلوق نه به تمه نه کوي تمه به د چا نه کوي د الله نه نو خدای دې زما دا بیان زما دا تقریر د حاجي صاحب د پاره او د ټول خاندان د پاره ذریعه د صبر وګرځي او د مور پسې پلار پسې چې کوم وفات شوي ښه خبره ده د ام سعد رضی الله عنها چې څرنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حکم کو نو د خپل مشرانو پسې دا شو محدود چیز برابر کړي چې دا ثواب دارک هغه ته ور رسیږي الله دې زموږ استاد کامل ایمان نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین